الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. د پیغام پښتو تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله باندې چې روغ جوړ او شپې ورځې مو په خیریت او عافیت سره تیریږي. زه یو ځل بیا د ژوند تګلارې خپرونې له یو نوې برخې سره ستاسو په درانه حضور کې حاضر یم. امید ده چې د دې خپرونې تر اخره پورې له موږ سره پاتې شي. قدرمنو اوریدونکو، څرنګه چې موږ په تیرو برخو کې هغه د قرآن کریم خصوصیتونه د هغې ځانګړتیاوې بیانول شروع کړي، نو انشاءالله نن به هم موږ دغې لړۍ ته دوام ورکوو او د قرآن کریم یو بل خصوصیت هغه به ستاسو په وړاندې بیانو. نو الله جل جلاله دې موږ ته د بیانولو او په هغې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. محترمینو، د قرآن کریم یو له مهمو خصوصیتونو او ځانګړتیاو څخه دا دی چې قرآن کریم دا معجز کتاب دی. په دې معنی باندې چې ټول انسانان یا ټول بشریت د دې د مقابلې نه یا د دې په څیر د قرآن د راوړلو نه هغوی عاجز دي، او الله جل جلاله د انسانانو د اول نه ونیسه په کوم وخت کې چې د قرآن کریم نزول پیل شو تر نن ورځې پورې او تر د قیامته پورې ټول انسانان هغوی ته چیلنج ورکړی دی تر څو د دې قرآن کریم په شان باندې یو قرآن راوړي، یا که د ټول قرآن په شان قرآن نشي راوړلی د دې قرآن کریم د یو صورت په شان باندې یو صورت راوړي، یا د دې د یو آیات په شان یو آیات راوړي. خو دغه انسانان تر اوسه پورې ټول په دې کې عاجز او ناتوانه دي او د دې په مقابلې باندې هغه نه دي توانېدلي چې د الله جل جلاله دغه کوم چیلنج چې دی دغه په دې باندې برلاسي شي او د قرآن په سیک باندې قرآن جوړ کړي. او کله چې هم چا دعوه کړې ده او د قرآن په څیر او د هغې د حکایت کولو یا د هغې په څیر د یو کلام د جوړولو کوشش یې کړی دی، نو الله جل جلاله هغه شرمولی دي، هغه یې رسوا کړي دي او هغه یې د عبرت نښه ګرځولی دي. کله چې الله جل جلاله کوم پیغمبر یا کوم خپل استازی کوم قوم ته لیږلی دی، نو د هغې د اثبات لپاره او د هغې د تایید لپاره هغې ته یو معجزه یا څو معجزې ورکړي دي تر څو د هغې دغه دعوه چې زه د الله جل جلاله له لورې استازی یم د هغې د رښتینولۍ دلیل شي. همدغه شان کله چې صالح علیه السلام الله جل جلاله د هغه قوم ته ولیږه او کله چې ته قوم د معجزې طلب وکړه، نو الله جل جلاله هغه ته اوښه د معجزې په شکل باندې ورکړه. همداشان کله چې موسی علیه السلام الله جل جلاله بني اسرائیلو ته د پیغمبر په توګه باندې ولیږ، د خپل استازي په توګه باندې ولیږ، نو الله جل جلاله ورته د امسا معجزه ورکړه چې کله به هغې خپله هغه امسا ګزار کړه نو هغه به د هغوی ته یو مار او یو ښامار تصور کېده. همدغه شان نور ډېر معجزات هغه موسی علیه السلام ته الله جل جلاله ورکړل. همدغه شان عیسی علیه السلام الله جل جلاله هغه ته دا معجزه ورکړې وه چې هغه به د برګي مریضانو علاج کو او مړي به د الله جل جلاله په اذن او اجازت سره هغه راژوندي کول. نو الله جل جلاله دغه قرآن عظیم شان یو تلپاتې معجزه هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړه، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وما من نبی الا اوتی ما مثله ما آمن علیه البشر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هیڅ یو داسې پیغمبر نشته چې هغه الله جل جلاله کوم قوم ته لیږلی دی مګر هغه ته دا دي داسې یو معجزه هغه ته ورکړې ده چې بشریت یا د هغه قوم په هغې باندې ایمان راوړي. او ما ته چې کومه معجزه راکړې شوې ده هغه وحی ده، یعنې هغه قرآن دی چې د هغې وحی ماته کېږي. او زه دا خوښه ګڼم چې د قیامت په ورځ باندې زما پیرویان یا زما امتیان دي هغه د نورو ټولو څخه زیات وي. نو زما محترمینو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت په همدغه معجزه باندې ولاړ دی، او د دې وجه نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت دا عام دی د ټولو وختونو دپاره او د ټولې زمانې لپاره، او همدغه د قرآن کریم حجت چې دی دا به تر قیامت پورې قایم وي. نو د قرآن کریم دغه اعجاز چې کوم دی دا اعجاز تلپاتې دی، او کله چې دا اعجاز تلپاتې دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت هغه هم تلپاتې دی، او کله چې رسالت پاتې دی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریع کوم اسلامي نظام او قانون چې دا هم پاتې دی. نو ان شاء الله دغه اسلامي قانون او نظام دا یو معجزه ده چې دا به تر قیامت د ورځې پورې پاتې وي. نو زما محترمینو، د قرآن کریم اعجاز
ډیر یو لوی بحث دی. علما په هغوی کې بېلابېلې لیکنې کړي دي، ویناګانې کړي دي. د هغې راټولول په دې لنډه او تنګه خپرونه کې دا ډېر ګران کار دی. او د قرآن کریم په اعجاز باندې تر ټولو ښه هغه علیم او خبیر ذات پوهېږي چې هغې دغه خپل کلام هغه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د معجزې په توګه هغه نازل کړ. خو علماو بیا هم د قرآن کریم کې سوچ او فکر کړی دی او د هغې بېلابېلو اړخونو اعجاز یې هغه مسلمانانو ته روښانه کړی دی او څرګند کړی دی. نو زما محترمینو، د قرآن کریم تر ټولو لومړی اعجاز هغه د لغوي اړخه دی، د ادب له اړخه دی، د ژبې له اړخه دی. قرآن کریم د بلاغت او د فصاحت کتاب دی او د بلاغت او د فصاحت په برخه کې قرآن کریم د دنیا تر ټولو کلامونو، تر ټولو ویناګانو هغه لوړ دی، ځکه چې دا د الله جل جلاله کلام دی. او هر کله چې یو څوک قرآن کریم لولي نو دا ټول کائنات او بلکې د انسان وجود هغه په ژوندۍ بڼه په دغه قرآن کریم کې پیدا کړي. او کله چې هم د قرآن کریم لوستل پیل کړي نو د بلاغت او د فصاحت بېلابېل اړخونه به هغه په قرآن کریم کې وویني. که موږ د قرآن کریم صوتي یا غږیزې برخې ته راشو چې کله قرآن کریم تلاوت کیږي او د هغې اواز څوک اوري، نو قرآن کریم حرکات چې کوم دي، د هغې کوم سکنات دي، مدود دي، د هغې مخارج دي ویستل دي، دغه اواز چې لګېږي دا خپله یو اعجاز دی. زما محترمینو، که دغه شانې د قرآن کریم الفاظو ته راشو نو دا هم له اعجاز ډک دي. په قرآن کریم کې څوک تر اوسه پورې دا نشي ویلی چې دغه یو لفظ دا زائد دی او دته ضرورت نه و، نه دا ویلی شي چې دلته نقص دی د دې کلمې کې او په دې ځای کې پکارو چې الله جل جلاله د دې د لفظ په ځای باندې دا ذکر کړی وی. زما محترمینو، که همدغه شانې موږ د قرآن کریم د مخاطب چې هغه څوک په قرآن کریم سره مخاطب دی او چاته رالیږل شوی دی، که موږ په خطاب کې د قرآن کریم اعجاز ووینو هغه هم تر ټولو لوړ دی او اثر یې هم تر ټولو لوړ دی. زما محترمینو، تر هغې وخته چې قرآن کریم نازل شوی دی تر اوسه پورې بېلابېل ډلګۍ خلک، بېلابېل اقشار د ټولنې، هغه ټول د خپل حاجت او اړتیا مطابق د خپل علم په اندازه باندې د قرآن کریم په خطاب باندې پوهیږي او د هغه نه خپل هدایت او خپل احکامات هغه ترلاسه کوي. نو زما محترمینو، همدغه شان کې په لغوي اړخ کې موږ د انسان د عاطفي هغه د عقل قناعت وګورو او د هغې د اړتیا د پوره کولو برخې ته وګورو، نو قرآن کریم د انساني او بشریت ټولې عاطفي او عقلي هغه اړتیاوې چې دي هغه پوره کړي دي او د هغې ټولې بشري اړتیاوې هغه پوره کړي دي او د هغې تنده یې ورخړوب کړې ده. او بیا قرآن کریم د دغې دواړو ترمنځ یو مکمل او یو پوره توازن لري. هیڅکله تفکري قوه چې کومه ده هغه په دې غالبه نه ده چې هغه د په احساساتو او مشاعرو باندې ځواکمن او برلاسي شي. همداسان احساسات او مشاعر یې هیڅکله نه دي ګرځولي چې هغه د په فکري قوه باندې هغه غالب او قادر شي. نو زما محترمینو، قرآن کریم که د لغت له اړخه وګوري، د بلاغت او د فصاحت له اړخه وګوري، نو دا د بلاغت او د فصاحت په وروستي حد کې دی. همدغه شان کې د اعجاز بلې برخې ته موږ راشو چې هغه د قرآن کریم غیبي اعجاز چې کوم دی یا کوم هغه شیان چې قرآن کریم د هغې په باره کې خبر ورکړی دی او غیبي شیان هغه چې له موږ نه پټ دي، موږ نه دي لیدلي، زموږ له سترګو پناه دي. نو قرآن کریم چې د کومو شیانو په باره کې خبر ورکړی دی دا د قرآن کریم اعجاز ګڼل کیږي چې هغه شیان هغه رښتیني شوي دي، هغه واقع شوي دي او هماغه شیان دي څرنګه چې قرآن کریم د هغې باره کې خبر ورکړی دی. بیا قرآن کریم د غیبي او پټو چارو په بیان کې په درې ډوله باندې دی. کله کله قرآن کریم د هغه شیانو په باره کې، د هغې قصو او واقعاتو په باره کې خبر ورکړی دی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم له دوره مخکې تیرې شوي دي په نورو امتونو کې، په نورو قومونو کې، او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته حاضر نه و. دا چې کله الله جل جلاله د عمران د کورنۍ ذکر کوي او بیا د عیسی علیه السلام د قصې پیل شروع کوي، نو دغلته الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه ارشاد کوي چې ته هیڅکله دوی ته نه وي حاضر کله چې دوی دغه خڅړې اچول او کله چې دوی ترمنځ دغه جنجال او بحث و. زما محترمینو، که همدغه شان موږ د قرآن کریم حاضر وخت کې چې کوم مغیبات او پټ امور چې کله قرآن کریم نازلېده په هغه عصر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې، نو قرآن کریم د دغه حاضر وخت په ډیرو شیانو کې هغه خبر ورکړی چې هماغه شان بیا واقع شول. همدا شان قرآن کریم د راتلونکو شیانو په اړه هغه خبر ورکړی چې بیا هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم له دور نه وروسته هغه هماغه شان واقع شول یا د هغې په وخت کې وروسته بیا هغه واقع شول او یا تر اوسه پورې
قرآن کریم چې د څه شي باره کې وړاندوینه کړې ده څرګندونه کړې ده هغه همغه شان واقع کیږي. نو که موږ چېرته د ماضي د قصو په اړه یا د واقعاتو په اړه نظر وکړو نو که لومړی صورت موږ وګورو سورة بقره الله جل جلاله په دغه صورت کې د بني اسرائیلو قصه هغه ذکر کړې ده. کله چې بني اسرائیلو ته هغه د غوا د ذبح کولو حکم وشو بیا چې کله بني اسرائیلو په دغه کې جنجال او بحث او مناقشه شروع کړه او د هغې نه وروسته یې سخې هغه د الله جل جلاله نه علاوه خپل معبود وګرځاوه او د هغې عبادت یې شروع کړ. همدغه شان په سورة بقره کې الله جل جلاله د کعبې د بنیادونو د جوړېدو هغه قصه کړې ده چې کله ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام هغه دوباره ودان کړل. همدغه شان الله جل جلاله د سورة بقرې په وروستۍ برخه کې د طالوت او جالوت قصه کړې ده او دا ذکر کړي دي چې څرنګه د داود علیه السلام مملکت هغه قایم شو. همدا شان که موږ د آل عمران صورت ته راشو نو په هغې کې د کورنۍ د عمران ذکر دی او وروسته بیا په هغې کې الله جل جلاله د عیسی علیه السلام د پیدایښت او هغې د رسالت او د نبوت هغه ذکر کړی دی. همدغه شان که موږ د اعراف صورت ته لاړ شو نو هلته به ووینو چې په هغې کې الله جل جلاله د صالح علیه السلام د قوم د عادین او د سمودین د دوی ذکر کړی دی او بیا الله جل جلاله د آدم علیه السلام د خلقت قصه هغه په تفصیل سره ذکر کړی دی او څرنګه شیطان هغه ته مخامخ شو او هغه ته وسوسې ور واچولې او د دغې وسوسو په سبب باندې آدم علیه السلام هغه د جنت نه را بهر شو څرنګه انسانان هغه په دې ځمکه باندې بیا آباد شول. نو الله جل جلاله دغه قصه تفصیلي کړې ده. بیا که د دې نه موږ سورة یوسف کې وګورو نو د یوسف علیه السلام قصه هغه تفصیلي په همدغه یو ځای کې الله جل جلاله په دغه یو صورت کې د هغه د ابتدا نه واخله تر انتها پورې هغه ذکر کړې ده. چې بیا سورة قصص ته لاړ شو هلته الله جل جلاله په تفصیلي شکل باندې بیا د موسی علیه السلام قصه هغه ذکر کړې ده. د هغې وخت نه چې موسی علیه السلام په مصر کې وي د مصر نه هغه بهر ته ځي بیا بیرته مصر ته واپس کیږي او د موسی علیه السلام چې کوم جنجال او شخړه هغه له قوم سره راځي او کله د الله جل جلاله لور ته دعوت پیلی شروع کوي او همدغه شان چې کله هغه مبعوث کیږي او الله جل جلاله یې فرعون ته لېږي دغه ټوله قصه په تفصیل سره ذکر ده. همدغه شان د قارون قصه او د هغې د هلاکت قصه هم په دغه صورت کې ذکر ده. بلکې د قرآن کریم مختلف صورتونه او آیتونه چې کوم یو موږ ګورو په هغې کې الله جل جلاله د تیرو امتونو او د تیرو وختونو هغه قصې ذکر کړي دي او داسې ذکر کړي دي چې هغه مقه شانې په کوم شکل چې واقع شوي دي قرآن د هغې نه خبر ورکړی دی او دا هغه قصې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته نو حاضر. دا د قرآن کریم اعجاز دی چې هغه شیان چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم له دور څخه مخکې وو قرآن هغه په همغه کیفیت په همغه شکل الله جل جلاله هغه په قرآن کې د هغې یادونه او ذکر کړی دی. بلکې قرآني قصې دا تر ټولو ستر دلیل دی د قرآن کریم په رښتینولۍ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صدق او رسالت باندې. زما محترمینو که همدغه شان موږ د هغې وخت په باره کې سوچ وکړو چې کوم حاضر وخت او د کوم وخت چې د قرآن کریم نزول کېده نو ډېرو واقعاتو کې قرآن کریم وړاندوینه کړې ده او همغه شان به واقع شوي دي. لومړی قصه که موږ هغه ذکر کړو هغه کله چې منافقینو د مسجد ضرار افتتاح وکړه والذين اتخذوا مسجدا ضرارا كفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله. کله چې منافقینو دغه د مسجد ضرار هغه نیت او قصد وکړه او مسلمانانو ته یو چل او فریب جوړ کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغې صحابو ته او د دغې مسجد په جوړونه باندې شروع وکړه او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا علت ښکاره وړاندې کړ چې ته راشه په دغه مسجد کې لمونځ وکړه د دغې یو قسم ته افتتاح وکړه ځکه دا موږ د حاجت او د اړمندو خلکو لپاره جوړ کړی دی څوک چې کمزوري دي نشي تللی مسجد قبا ته بلکې دوی غوښتل چې دغه ارصاد یو مورچه جوړه کړي د الله جل جلاله د دین خلاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت خلاف او د مسلمانانو ترمنځ یو تفرقه واچي. نو الله جل جلاله هم دغه خبر هغه په قرآن کریم کې نازل کړ او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د دغه مسجد د ړنګولو دپاره او د هغې د سوځولو دپاره صحابه ولېږل. همدغه شان که موږ په سورة توبه کې سوچ وکړو نو هغې د منافقینو ډېر چلونه فریبونه او مکرونه هغه د هغې وړاندوینه کړې ده او همغه شان واقع شوي دي. نو زما محترمینو قرآن کریم چې هم د څه شي په باره کې په حاضر وخت کې هغه وړاندوینه به کوله هغه به همغه شان واقع کېدل. بلکې که موږ راشو د راتلونکي په اړه چې قرآن کریم هغه شیان چې هغه نو واقع شوي په راتلونکي دور کې واقع کېدل کومه وړاندوینه یې کړې ده قرآن کریم کوم خبر ورکړی دی د کومو پټو شیانو باره کې نو هغه همغه شان واقع شوي دي. کله چې رومیان هغه د فورس خلاف په جنګ کې هغوی شکست وخوړو او هغوی مغلوبه کړی شول او مسلمانانو ته دغه یو درد او تکلیف ورسو نو د قرآن کریم همدغه آیاتونه نازل شو چې الف لام میم
غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. نو قرآن کریم دا خبر ورکړ چې همدغه رومیان چې دوی مغلوب شوي دي، دوی شکست خوړلی دی، دا به یو څو کلونه پس بېرته په دې پارسیانو باندې هغه غالبېږي او برلاسۍ او فتح به حاصلوي. هماغه ول چې هرقل د قسطنطینیې نه حرکت ورکړل، په پارسیانو باندې غلبه حاصله کړه او بېرته یې خپل هغه کوم ځایان چې نیول شوي وو خپله خاوره یې هغه له پارسیانو څخه هغه راوګرځوله. زما محترمینو که همدغه شانې موږ راشو د قرآن کریم په علمي اجاز کې سوچ او فکر وکړو، کوم چې نن سبا هغه ساینس او ټکنالوژي لا هغه څرګند کړی دی، ظاهره کړی دی، نو قرآن کریم په دې اړخ کې چې کوم وړاندوینه کړې ده هغه مغه شان واقع شوې ده او د قرآن کریم اعجاز په دې برخه کې هغه ریښتینی او ثابت دی. او هغه د دې اړخ نه دی چې کوم دغه علمي نظریات دي چې هغه د انسانانو د کوششونو زیږنده ده، د هغوی د بحث او د څېړنې زیږنده ده چې قرآن کریم په دغه باندې مشتمل دی، بلکې دا چې قرآن کریم هغه انسان دې ته رابللی دی چې د خپل عقل استعمال وکړي، په دې کائناتو کې سوچ او فکر وکړي او بشري عقل یې دې ته رهبري کړی دی تر څو دغه شان علمي نظریاتو ته ورسیږي، دغه شان اختراعاتو ته ورسیږي، همدغه شان قوانین، اختراعات او علمي څېړنې هغه رامنځته کړي. نو زما محترمینو که موږ چېرته وګورو هیڅ یو مسله داسې نشته دی، هیڅ یو جزیه داسې نشته دی چې د هغې هغه بنسټونه دې ثابت وي، د هغې حقیقي وجود دی هغه ثابت وي او هغه د قرآن کریم سره په ټکر کې، بلکې قرآن کریم به په یو نه یو شکل په سلیم فکر سره او یا په یو قوي منهج سره په هغې باندې دلالت کړی او دغې د مسلې او دغې د علمي نظریې هغه وړاندوینې او خبر به یې ورکړی. نو که موږ هغې علمي څېړنو او نظریاتو ته چې اوس نن سبا ساینس او ټکنالوژي هغه ثابتې کړي دي، نو قرآن کریم د دې په باره کې 1400 کاله وړاندې هغه خبر ورکړی دی او ډېر داسې شیان چې هغه به راتلونکي وختونو کې هغه ثابتېږي او دغه به د قرآن کریم پر رښتینولۍ او صداقت باندې دلیل وي. که موږ په نباتاتو کې د القاح څېړنې ته وګورو چې نن سبا هغه ساینس او ټکنالوژي هم ثابته کړې ده چې دا یو ذاتي القاح ده او بل یې مخلوط القاح ده، یعنې ځینې ګلونه ځینې نباتات داسې دي چې هم د مؤنث او د مذکر دواړه دغه په ځان کې لري او ځینې داسې دي چې نه هغه په یو بل کې کوم چې مذکر برخه وي او د مؤنث وي هغه یو بل نه جدا او منفصله وي، نو هغه د بادونو په شکل باندې هغه یو بل سره یو ځای کېږي او هغه القاح کوي او تناسل او تولد کوي چې الله جل جلاله د دغه بیان په قرآن کریم کې داسې کړی دی چې وارسلنا الریاح لواقحا، موږ دغه بادونه لیږو تر څو چې دغه القاح واقع کړي د دغه نباتاتو پر منځ کې. همداشان اکسیجن چې هغه د انساني ژوند لپاره یو مهم شی دی، د انسان د تنفس لپاره بې د هغې نه انسان هغه ژوند نشي تېرولی، نو کله هم چې ته څومره د ځمکې د سطحې نه پورته هغه په هوا کې ځي نو دغه اکسیجن کمیږي او انسان د تنګستۍ او د ساه بندۍ هغه احساس کوي. نو قرآن کریم هم د دې باره کې خبر ورکړی دی چې اوس دا خبره علمي څېړنو هم ثابته کړې ده. که جنټیک مسایلو ته انسان وګوري چې د انسان پیدایښت او خلقت او د هغې وراثت یا هغې مخکې نسل دا څنګه دی، نو قرآن کریم د دې په باره کې مخکې نه بیان ورکړی دی. دا پینګر چې کومه دی یا د انسان ګوته چې د هر انسان ګوته او د هغې دغه لیک او جوړښت هغه د بل انسان نه مختلف دی، نو دا هم پخوا قرآن همدغه مسله ثابته کړې ده چې ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوي بنانه. نو اوس چې کوم ساینس په دې برخه کې څېړنو ته رسېدلی دی، قرآن کریم په دغه ټولو شیانو کې هغه 1400 کاله مخکې د دغې خبر ورکړی دی. همدارنګه که موږ د قرآن کریم بل اړخ ته راشو او د هغې یو بل اعجاز چې هغه تشریعي اعجاز دی، قانوني اعجاز دی، دستوري اعجاز دی، نو هغه وګورو نو څومره اقوام چې تیر شوي دي د تاریخ په اوږدو کې یا څومره قومونه تیر شوي دي، څومره ادیان تیر شوي دي، څومره ملتونه تیر شوي دي، که د دې ټولو تشریع او نظام او دستور راواخلي نو هغه په تکامل کې، په بشپړتیا کې، په شمول کې هېڅ کله د قرآن کریم ته نشي وررسېدلی، بلکې هغې ته نږدې کېدی هم نشي. قرآن کریم چې دی دا د هر زمانې دپاره د هر عصر دپاره هغه یو کامل نظام دی، یو بشپړ نظام دی او د هر عصر د تطبیق لپاره او دا د هر زمانې لپاره هغه صالح دی چې هغه په هغه وخت کې دا تطبیق شي. نو زما محترمینو د دغه تشریع اساس چې د هغه عقیده ده چې قرآن د انسان په زړه کې ځای په ځای کوي او بیا دغه عقیده د انسان په ټول وجود او د ټول جوارح او اندامونو باندې هغه اغېز کوي او بلکې په ضمن کې دا به د ایمانی تربیه او روزنې یو قوي تګلاره او یو قوي منهج دی چې هغه د انسانانو مخې ته قرآن ږدي. زما محترمینو کله چې د دغې امت د ځوانانو
هغه سلوک په دغه عقیده باندې هغه وروزل شي، نو بیا دا د هغوی په عمل کې د هغې اثر او د هغې اغېز ښکاره کېږي او همدغه خلک بیا دغه ټول که هغه څومره عبادات دي، که هغه روژه ده، که هغه لمونځ دی، که هغه زکات دی، که هغه حج دی، نو هغه یو نه په یو اړخ کې هغه د ټولنې د اصلاح او د ټولنې د پرمختګ او د ترقۍ سبب ګرځي. زما محترمینو، که موږ لمونځ ته وګورو چې په فردي شکل باندې انسان په هغې کې نظم زده کوي او کله چې انسان 5 وخته دغه لمونځ په جماعت سره ادا کوي او یوې قبلې ته په یو وخت کې د مشرق او مغرب نه د ټولو انسانانو سره هغه ودرېږي، نو انسان د یووالي او د ایماني اخوت او د دغه ایماني اړیکې د مضبوطیا احساس کوي چې دغه احساس د هغې په ټول وجود باندې، په ټول اندامونو باندې او په مشاعرو باندې هغه واکمن کېږي. که همدغه شان موږ زکات ته وګورو چې زکات هغه د انسان په نفس کې هغه د کبر، د غرور او د دنیا سره د مینې او د محبت هغه جرړې وباسي. خو که موږ د هغې خلاصي او نچوړ ته وګورو، هغه دا دی چې دغه د ټولنې د تعاون او د مرستې او د یو بل سره د خواخوږۍ او د ښېګڼې هغه یو کامل نظام دی او په دې سره انسان داسې فکر کوي چې زه د دې ټولنې یو جز یم، یو غړی یم او د دغې ټولنې یو برخه یم. زما محترمینو، که همدغه شان روژې ته سړی وګوري چې هغه د شهواتو څخه د خپل نفس بندول دي، د الله جل جلاله د رضا حاصلول دي او د تقوا خپلول دي، خو په یو وخت کې ټول انسانان هغه په یو میاشت کې هغه په منظم ډول باندې په کلي شکل باندې، په ټولیز شکل باندې هغه په یو وخت کې د طعام او شراب نه هغه منع کېږي او په یو وخت کې خپل روژې د الله په حکم خلاصي. په دې سره انسان د یووالي احساس کوي، د ورورولۍ احساس کوي او دا یو مظهر دی د مسلمانانو د یووالي. که موږ حج ته وګورو چې هغه یو روحي سفر دی او انسانان مسلمانان د دنیا د ګوټ ګوټ نه هغه د حج لپاره ځي، خپله خاوره پرېږدي، خپل وطن پرېږدي، نو په هغې کې هم دغه احساسات پیدا کېږي او د هغوی ایمان هغه لا پیاوړی او غښتلی کېږي. نو زما محترمینو، که همدغه شانې موږ د فردي شکل نه راشو او موږ د ټولنې هغه جوړښت ته وګورو چې اسلام د ټولنې جوړښت هغه په مینه او محبت باندې ایښی دی، نو الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها وجعل بینکم موده ورحمه. دا د الله جل جلاله یو لویه نښه ده چې ستاسو له نفسونو څخه هغه ستاسو مېرمنې، هغه ستاسو ملګري، کور ودانې او ستاسو زنانه هغه پیدا کړي دي چې تاسو لتسكنوا الیها د هغوی سره د سکون، د راحت او د ارامۍ احساس وکړي. نو الله جل جلاله د دغې رشتې او د دغې کورني سیستم بنسټ او بنیاد هغه په مینه او محبت باندې ایښی دی. زما محترمینو، که همدغه شانې موږ راشو په ټولنه کې حاکم نظام ته، چې کوم نظام به حاکم وي، د هغې قوانین به څنګه جوړیږي، په هغې کې به د انسانانو برخه څنګه وي او د الله جل جلاله د دین د عملي کولو لپاره به دوی له کومې طریقې او لارې نه کار اخلي. نو الله جل جلاله د نظام حکم لپاره هغه شورا مبدا ګرځولې ده او داسې شورا چې په هغې کې استبداد هم نه وي او داسې شورا چې په هغې کې د ټولو انسانانو یا د ټولو مسلمانانو هغه رول او د هغوی برخلیک هغه له پام غورځول شي. نو زما محترمینو، د قرآن کریم تشریعي اعجاز هغه دا دی چې دغه قرآن چې دی دا د داسې یو تشریع، د داسې یو نظام، د داسې یو قانون بنسټ دی چې دغه قانون د ټول عمر لپاره په هر وخت کې، په هر زمانه کې، په هر ځای کې د بشریت د هر اړخ لپاره هغه قابل تطبیق دی. څومره چې د انسانانو مشکلات دي او د هغوی اړتیاوې دي، د هغه ټولو حل هغه په قرآن کې دی او د دې وجه نه قرآن کریم د آخرت او د دنیا ټولې غوښتنې او مطالب هغه سره رايوځای کړي دي، د هغوی په منځ کې توازن پیدا کړی دی. زما محترمینو، دغه د قرآن کریم د اعجاز په اړه یو څو لنډې خبرې وي. الله جل جلاله دې موږ لا په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او الله جل جلاله دې دا زموږ لپاره د کامیابۍ او د سرلړۍ ذریعه وګرځوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.